السلام علیکم ټولو ته په پېښور کلیک کې هرکلی وي. نن زه تاسو ته یو عبرتناکه کیسه کوم چې یو باچا و او درې وزیران یې. یو ورځ یو باچا خپل درې وزیران دربار ته راوغوښتل او ورته یې وویل چې تاسو یو کڅوړه والئ او باغ ته لاړ شئ او باغ نه رنګارنګ میوې راوړئ. وزیران چې دغه حکم واورېدو نو حیران شول. درې واړه خپل ځان سره کڅوړې یوړې او باغ ته لاړل. یو وزیر د باچا لپاره ښه تازه او مختلفې میوې راټولې کړې. دویم وزیر په دې فکر چې باچا خو خپله ټوله میوه نه ګوري چې څه فرق سره لري، نو له تازه او خامو میوو نه یې خپله کڅوړه ډکه کړه. دریم وزیر چې کم و ډېر ناپوهه و او ځان سره یې وویل چې باچا به صرف ډکې کڅوړې ته ګوري او دې ته به نه ګوري چې په منځ کې څه دي. په دې یقین یې خپله کڅوړه له وښو او پاڼو او نور وړو لرګو نه ډکه کړه. ځان یې د ستړي کولو نه بچ کړو او خپله ډډه یې ووهله. دویمه ورځ د دې حکم سره سم دی خپلو ډکو کڅوړو سره باچا دربار کې حاضر شول. باچا د کڅوړو کتلو پرته سمدستي امر وکړ چې دا درې وزیران د یوې میاشتې لپاره په یو لرې زندان کې بندیان کړي. همداسې وشول چې دوی سره په کڅوړو کې څه راټول کړي وو نو هغه د دوی د خوراک دپاره شول. نو دوی ته نور هېڅ هم نه میلاوېدل. نو اوس اول وزیر چې کم و هغه خو ښه مزې وې، ځکه چې هغه ښه میوې یې ټولې کړې وې او میاشت یې ښه په اسانۍ سره تېره شوه. دویم وزیر چې کوم و هغه تازه، خامه او پخه میوه یې راټوله کړې وه. له ډېر مشکل سره یې مخ و. څو ورځې یې تازه او پخه میوه وخوړه او ګزاره یې وکړه. وروستو خامې او خرابې میوې ته مجبور شو چې خوړلو یې ناروغه کړو او په سختو تکلیفونو کې میاشت تېره. او دریم وزیر چې کوم و هغه سره خو میوه نه وه او په کڅوړه کې پاڼې راټولې کړې وې، نو د ده خوراک ورسره نه و. نو څو ورځو وروستو مړ شو. اوس له خپل ځان سره سوچ وکئ چې تاسو څه ټولوئ، چې دا دنیا یو باغ دی چې تاسو څنګه میوه غونډوئ نو هغه رنګې میوه به ځان سره قبر ته وړئ. چې نیک عمل کوئ نو نیک عمل به وړئ او که بد عمل کوئ نو بد عمل به ځان سره وړئ. لکه چې کله هم د باچا یعنې د الله تعالی حکم وشو نو موږ به خپل بندیخانې یعنې قبر ته به مو اچوي. په دې بندیخانه کې به مونږ یو او مونږ سره به صرف زمونږ عملونه وي، چې مونږ سره به د خپلو عملونو ډک کڅوړې وي او نور به هېڅ هم نه. نو مونږ له پکار دي چې مونږ ښه عمل وکړو او بد عمل نه ځان وساتو، د خپل قبر دپاره تیاری وکړو په دې دنیا کې. دا یو ورکوټې غونده کې عبرتناکه کیسه وه ستاسو دپاره. نو امید لرم چې دا خبرې او دا کم معلومات دا به ستاسو خوښ شوي وي. نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ د ثواب په خاطر، ځکه چې یو نیکه خبره بل مسلمان ته رسول هم صدقه جاریه ده. نو راتلونکي ویډیو دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.